دا د میدان وردګ ولایت د لومړی کمربند ده چې بالحال د 1400 کال د زمري میاشتې 24مه نیټه میدان وردګ د اشغالګرو له لوري له سختو بمباریو سره مخ و. د دغه ولایت د ساتلو لپاره دوی له هر ډول امکاناتو کار واخیست. په بېګناه عوام ولس یې درنې بمبارۍ وکړې، خو د اسلامي امارت سرسپارلو مجاهدینو له ولایت پر شا د کابل په لوري وتمبول او میدان وردګ ولایت فتح شو. اشغالګرو په زړه کې داسې بیم پروت و چې جنګ په دغه فامیلیو کې و د خروټو کلی ویشت او داسې ویشته په دستجمي ویشته چې دا ټول تباسي خوالا وساتل. د بم یې لای ونه کړه، کلستر یې واچو، لایزري ویشتل و، بل و، بمونه و، خوشهیي و. نو کوم چې ده راوړي و هغه یې دلته مصرف کړ. مجاهدین دلته په ولایت باندې چې راننوته دیو دا مجال پیدا نه کړ چې یا کینی او یا مشوره وکړه. لمدې ځای چې کړي و کابل ته، له کابله په داسې حالت کې لاړ چې څوک پایدان کې نښتي وو، څوک تیارې پسې نښتي وو. سهار 2 بجې وې چې دوی میدان ښار کوڅې کې وتښتېده. مجاهدین میدان ښار ته را داخل سو او په زموږ په چارکي کې هسې یوه ډېره ناوړه پېښه وسوه چې 14 کسه ولسي خلک شهیدان سو، بمبار سو، کلي بمبار کړي. دوی وسه ونه رسېده، جنګ په میدان ښار کې و، بمبارتاوه یې د خروټو کلی، یعنې 10 کیلومتره لرې ځای بمبارتاوه، خو جنګ میدان ښار کې و. خدای تعالی ذلیله کړه، وتښتېده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د میدان وردګ ولایت مجاهدینو په پوره میړانه دغه ولایت فتح او له همدې لارې کابل ته ننوتل او افغانستان فتح شو. دونه فشار په دې ولایت باندې ولو، خروټو سیمه کې بمبار وکول، تقریبا 14 کسه هم خلک شهیدان کو، نور ډېر خلک دلې شهیدان کو. په دې ځای کې چې دوی د ولایت وساتي، خو الحمدلله د مجاهدینو یو قوت و، یو سیلاب و، یو ایماني جذبه وله رستم د اسد لاره کړه. څنګه په دې ولایت رالو، اوس هغه د کابل ادارې خلک ټول وتښتېدلو. چې دوی وتښتېدلو هممهاله مجاهدین پسې ورغلو. څرنګه ورغلو نو کابل هم آزاد شولو، میدان وردګ ولایت هم آزاد. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي وایي په وروستیو کې هم اشغالګرو د خپل هغه شوم عمل ښودنه وکړه چې د جګړې له مرکز لرې په یوه کلیواله سیمه بمبار وکړ او د هغه سیمې 14 بېګناه کسان یې شهیدان کړل.